سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. محمد عمر داودزی په سیمه ییزو چارو کې د سولې اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. ولسمشر په همدې اړه په یو فرمان کې ویلي ښاغلی داودزی د ملي امنیت شورا په ناستو کې هم ګډون کولی شي. له دې سره سم محمد عمر داودزی د ولسمشر په یو بل حکم سره د سولې عالي شورا د دارالانشا د مشر په توګه هم غوره شوی دی. ولسمشر غني تیر ماښام د سولې له مرکچي پلاوي سره په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې ولسمشر غني د افغان دولت د اساسي کرښو لارښود او د سولې د خبرو څرنګوالی تشریح کړ. د نوموړي په وینا دغه لارښود د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره تر 8 میاشتني لیدنو او مشورو وروسته جوړ شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې د دغه لارښود په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ویل ده چې افغان حکومت څه موده مخکې له طالبانو سره د خبرو په موخه یو 12 کسیز حکومتي پلاوی د عبدالسلام رحیمي په مشرۍ ټاکلی دی. د امریکې سټار ټریبس ورځپاڼې راپور ورکړی چې زلمي خلیزات افغان چارواکو ته خبرداری ورکړې چې د امریکې د سولې نوښت پر وړاندې خنډ رامنځته نه کړي. نوموړي ویلي هر څوک چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته لیواله نه وي نو باید په افغانستان کې د امریکې شتون ته هم هیله مند ونه اوسي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا وایي هیڅ څوک د سولې په خبرو کې د برخلیک ټاکنې حق نه لري. په هیواد کې د کډوالو او بېځایه شویو کورنیو ته د رسیدنې په موخه د 5 وزارتونو ترمنځ د همکاریو 4 هوکړه لیکونه تېره ورځ په سپیدار ماڼۍ کې لاسلیک شول. د دغو هوکړو له مخې چې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو پوهنې، کار او ټولنیزو چارو، عامې روغتیا او ښار جوړونې او عراضي وزارتونو ترمنځ لاسلیک شوي یاد وزارتونه به له بیرته راستنېدونکو او بېځایه شویو کورنیو سره همکاري او مرستې وکړي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس په دې مراسمو کې ویل یاد وزارتونه د دغو هوکړو عملي کول په خپل لومړیتوب کې راولي. یوه ملا امام د غور په مرکز کې خپله میرمن ووژله. د غور د امنیه قومندانۍ د امنیت آمر سید ضیا حسیني وایي دغه پیښه تېره ورځ د فیروزکوه ښار په ګرمابک سیمه کې د نامعلوم لامل له مخې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا یاد ملا امام له پیښې وروسته تښتېدلی خو په اړه یې د پولیسو پلټنې روانې دي. او افغانستان د بېروزګارۍ له ناورین سره مخ دی. د کار نړیوالې ټولنې د موندنو له مخې اوس مهال 30% افغانان د کار نشتوالي له امله سر ټکوي چې دې کړنې په افغانستان کې پر امنیت هم منفي اغېز کړی دی. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دې وضعیت د ښه والي لپاره اړتیا ده چې خصوصي برخه له وړو او منځنیو تشبثاتو ملاتړ وکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.